یو عجیبه لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. کوم کسان چې خدای نه خسته په دې ګناه اخته یي د الله لعنت دی پر هغه باندې. دا روایت مې کتي ډېر سخت پریشانه سو، نو دا مې لازم وبلل چې دا روایت خپل ورونو ته پیش کم، کیدای سي په ناپوهۍ کې موږ په دې ګناه باندې مبتلا یو او مبتلا هم یو. زموږ د ټولنې اکثره برخه د ناپوهۍ له وجې د ناخبرتیا له وجې په دې ګناه باندې اکثره برخه انسانان چې کوم دي اخته دي په دې باندې. ډېر انسانان په دې باندې اخته دي. کومه ګناه؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنه قاطع، هغه کس چې قرابت پرې کوي، وصله رحمي کاټي، د قریبانو سره سلام او اړیکې بندي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی جنت ته نه داخلېږي. سبحان الله. زما د معاشرې څومره انسانان په دې اخته دي، د رواج په خاطر، د نفس په دوکه کې، د شیطان په دوکه کې راغلي دي، یا یو قسم دی نفس لري، په کلو کلو یې د خپل قریب سره سلام باندې نږدې هلته نه ورځي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی په دې کسانو باندې لعنت ویلی دی. فهل عاسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. الله پاک جل جلاله فرمای اولئک لعنهم الله. الله سبحانه وتعالی فرمای تاسو که حاکمان سي نو تاسو په مځکه کې فساد خپروئ، قرابت او خانداني تعلقات پرې کوئ، لویې کوئ. دا هغه کسان دي چې د الله د لورې په دې باندې لعنت دی. ګورې دا څومره خطرناکه ګناه ده. موږ تاسو قریبان لرو الحمدلله، لیکن زموږ په معاشره کې داسې انسانان دي چې پر ډېر معمولي شي باندې، یا د ماشوم پر جنګ باندې، یا هغه سړی خبر نه دی په چې دی ولې زما شادي و غم ته نه دی راغلی، خو دی دلته ځینې سلام باندې خفه دی، ځینې دی زما غم و شادي ته ولې نه دی راغلی، دی پر ما ځان لوی بولي. حال دا دی هغه غریب دی پوښتلی نه دی، هغه پوښتل سوی نه دی چې یا د ضرورت په وجې، یا د مرضي په وجې، یا د نادارۍ په وجې، د څه په وجې نه یې راغلی. خو کوم کسان چې قرابت پرې کوي، کوم کسان چې قطعه د صله رحمي راولي، دا کسان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا به جنت ته نسي داخل. دا کسان الله پاک جل جلاله جنت ته نه داخلي. البته خود مسلمان به چې کلمه یې ویلي هغه د خپل ګناه مطابق عذاب به وموندي، بیا به جنت ځي، خو دا کسان به یو جهنم ته ځي. او قرآن کې الله وایي پر دې کسانو باندې د الله لعنت دی. لعنت ما درته وایي څه ته وایي؟ د الله د رحمت څخه لرې کېدل. اوس کوم قریبان دي چې د هغه څخه موږ سلام بند کړو، موږ په دې ګناه اخته یو. اول قریب هغه قریب دی که چیرې په دې کې یو نر او یو ښځه فرض کې نکاح حرام وي، ستا خاله ده، ستا مامې ده، ستا اکا دي، ستا ماما دي، او دا قریبان د دې سبب قطعا تعلق نه ماته. که دی ستا سره هسې سلام بند کړي، خو د اسلام حکم دا دی چې ته به نه بدله. اوس سړی دا وایي چې یاره دا زما غیرت برداشي چې دی به ما ته سلام نه راشي او زه به ورته وایم، خو د الله حکم دی. په دې خاطر چې الله د قیامت په ورځ به د الله حضور ته دغه عمل پیش کړي چې خدایه ما دوست درلودي، غیرت مې درلودي او تربور مې درلودي، لیکن دا ټول مې ستا د رضا په خاطر باندې در پښو لاندې کړي و، د دې کس سره ما سلام نه پرېښوی. ماما دې سو، اکا دې سو، تربورګروي به د اکا سره نه کوي، د ماما سره به نه کوي، سیالي به د ماما سره نه کوي، سیالي به د عمه سره نه کوي، سیالي به د خاله سره نه کوي. په کلو کلو د ماماګانو څخه خوا به دي، په کلو کلو د اکاګانو څخه خوا به دي، چې په مابینځ کې پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي، یو عالم د خیر سره یې ولاړ سي، اخر به افسوس چې سبحان الله دغه شی اوس د دونې و چې دی په کلو کلو سره خوا به دي، هېڅ شی به نه وي په مابینځ کې، هېڅ شی به نه وي. لیکن دا کسان چې کوم دي دا به د شیطان او د نفس په اتباع کې راغلي، دغه عذاب او دغه ګناه ته به مخامخ سوي، په ګناه کبیره به مبتلا دي. دویم کسان هغه دي چې ستا سره په میراث شریک دي، ستا ورور دی، ستا خور ده، ستا مور ده، ستا پلار دی. د مور پلار سره د بعض کسان سلام باندې د دې نه بې غیرته سړی نشته چې سړی د پلار یا د مور سره سیالي کوي.
هغه مور چې الله د پښو لاندې جنت کې سره کنه هغه پلار چې د هغه رضا د الله رضا ده لیکن دی سیالي د پلار سره کوي د پلار سره سلام باندې د مور سره سلام باندې چې پښتنه ځوي کې چې ولا زما مېرمنې ته بل ورځ غلطه خبره کړې او بل ورځ خوش کوته کړې استغفر الله څومره کم عقل سره دی هغه مور چې ستا په پیدایش کې ستا سره څومره تکلیفات وي نه میاشتې ته په نس کې ګرځولی نن تا د دغه پلیتې په وجه باندې چې تا کور ته راوصل د هغې په وجه باندې تا خپله مور خفه کړه زه دا واوري اسلام هر چاته خپل حق ورکړي مور کور والا دا هر چاته خپل حق دی نه به په کور والا د مور حق خوري نه به د کور والا حق په مور خوري الله تعالی خپل حق ورکړي لیکن دا چې د کور والا پر سر باندې مور وهل یا رټل یا خوشک ورته کول اشکنځل ورته کول یا سلام ځینې بندول دا زموږ په معاشره کې به د ډېر کمزوري سړی ډېر بې عقل سړی به دا او درېیم کس نو هغه دی چې ستا د لرې سره تعلق او روابط یې لکه خیر څه دي یا دغه رقم ستا لور چې کوم ځای کې واده ده یا ستا په کور کې چې کومې زنانې دي د هغوی قریبان یا نور همسایګان دا اول حکم د اسلام دا دی سلام به ورته کوي که څو وارې دی سلام د سمن کې ته به نه بدله دویم دا د هغه په غم او په شادي کې به شرکت کوي ولو که ستا غم شادي ته نه راغلی وسیله رحمي ډېر غټ ثواب لري ډېر زیات ثواب لري کوم کسان چې په دنیا کې وسیله رحمي کوي حدیث کې راځي الله به د په عمر کې برکت اچي لیکن دا دومره لوی ثواب چې الله ورکوي نو خامخا یو څه دغه لري تکلیف لري هغه به برداشت شي هغه به برداشت شي یو روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړ دي نبی علیه الصلاه والسلام د صحابي رالی چې یا رسول الله ما ته داسې قریبان خدای را کړی زه سلام ورته چوم دي جواب نه راکړي زه قرابت ورسره کوم دی نه کی زالت ورزم دی ما راټي خوشک وشکنځلو بد راته وای لیکن زه بیا هم نه راګرځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې ان كنت کما قلت که واقعا هم حالات دا رقمې لکه ته چې وایې نو گویا چې دی ستا سره سلام بندوي قرابت کوي او تا وایي تا راټي خو ته بیا هم نه ځینې ګرځې دا رقم دی لکه د ده پر مخ چې ګرمې هیرې ورغورځوي دا اور چې بل سي بل سي بل سي مړ سي دا ګرمې هیرې پات سي دا رقم دی لکه دی چې په دا مخ په ولې او در کم ساعته چې پر ته په دغه حالات یعنی دی ستا څه خفه ته سلام ورته وایه دی ستا څه قرابت کوي ته په پسې الله سبحانه وتعالی وایي زه ستا سره یم زه ستا ناصر و مددګار یم سبحان الله اوس په دې کې به نه اوس نه راولې دې کې به هېڅکله نه اوس نه راولې موږ یو وخت د جمعې په ورځ پر دې باندې بیان وکړي بیا وروسته خو د بیان وروسته هم دا خلک تفصیلي سره کوي وایي یاره مولوي صاحب ښه خبرې وکړي خو نن سبا څوک عملي کولی شي ته نه اوس د تربور په مخ کې دا کوه بیخي نه کېږي ورې دا خبره غلطه ده یا به اسلام کوي یا به تربور کوي دا دواړه نه سر کېږي یا به اسلام کوي یا به رواج کوي دا دواړه نه سر کېږي هغه وخت کې کولی شي دواړه چې دواړه د اسلام تابع کې رواج هم د اسلام تابع کې تربورګروي و قرابت هغه چې ته په سیالي سره کوي هغه به د اسلام د تابع لاندې کوي لیکن واخ ورته نسي کېدلی او درېیمه خبره ده بعض قریبان داسې چې هغه سره باید سړی سلام باندې کړي موږ فقها اجازه ورکړه یو هغه کس دی چې په علانیه باندې دومره زیات فاسق او فاجر دی دومره خطرناک کس دی که ته د هغه سره تعلق جوړوې ته متهمه کېږه خلک تا ته په فاسق او په فاجر باندې وایي د دې سلام بند کې هېڅ مشکل نشته تعلق سره وشکو العیاذ بالله دی په یو لوی ګناه اخته دی په زنا اخته دی په لیواتت اخته دی یا په غلا اخته دی یا په قتل اخته دی یا په بله لویه ګناه اخته دی مشهوره دی او سته د قرابت په خاطر د سره قرابت کوې مې کوه ځکه ته ورسره متهمه کېږه د انسان عزت د انسان لپاره د ټول مهم دی دویم هغه کس چې سته د ده څخه تاوان وینې چې یا دا سړی زما دین ته تاوان رسي یا مې دنیا ته تاوان رسي سبا ما په خپله دنیا باندې ولي که زه د سره قرابت وکړم یا ما ته د دین فساد را جوړوي زما د دین د فساد ذریعه دا سړی ګرځي عقیده یې خرابه ده زه نه نشم ورسره کښېنځلی نو په دې خطر باندې که ته د سلام باندې کې مشکل نه درېیم هغه کس چې په یو ګناه اخته یې او ته د داسې سلام بند کې ستا هدف دا یي چې زما د سلام د بندېدو په وجه دی د دا ګناه راګرځي محدود وخت سره بند کې مشکل نه لري په دې باندې هم الله تبارک وتعالی تا ته وزن درکړي الحب فی الله والبغض فی الله نو لهذا وسیله رحمي قرابت ډېره لوی
دغه ثواب کار دی ډیر زیات ثواب لري او کوم کسان چې دا تعلق ختمي قطع د قرابت راولي دا ګناه کبیره ده د پاک جل جلاله په دې کسانو باندې لعنت ویلی دی